هرکلی درته کوم د نن شپې مهمو خبرونو ته. عطا محمد نور وایي د حکومت مشران په قدرت پورې نښتي او بېلابېلې پلمې غواړي. خپل واک غځوي خو دا خلکو ته د منلو وړ نه ده. سبا به ولسي جرګه کې د هغې یوې لانجمنې رایې په اړه بیا یې رااچونه کېږي چې د ریاست برخلیک روښانه کوي. غزني کې درنه چاودنه شوې چې عام وګړو او امنیتي ځواکونو ته یې مرژوبله اړولې ده. که ټاکنې په ټاکلي وخت ترسره سوي وای نن د اوسني حکومت کاري موده پای ته رسېدله. کونړ او هلمند کې د ځانګړو ځواکونو له لورې د 5 مین جوړونکو په ګډون 23 وسلوال ترهګر وژل سوي دي. دا وه د دې شپې مهم او لنډ خبرونه. تر بیا د خدای په امان.